سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. په دې ویډیو کې لکه څنګه چې تاسو ته ښکاري یو سړی او ورسره یوه وړه جینۍ ولاړه ده. د ده په خوا کې ولاړه جینۍ د ده لور نه بلکې د ده ښځه ده. دا واقعه په اسلام آباد کې مخې ته راغلې ده، خو تاسو سره ځکه شریکوم چې داسې واقعې زموږ په ټولنه کې هم ډېرې مخې ته راغلي دي. د 3 میاشتو فیسبوک ملګرتیا نه پس د کور نه تښتېدلې دې جینۍ ده سره نکاح کړې ده. دا جینۍ لا اوس پوره بالغه هم نه ده، اوس دا دواړه میډیا ته را مخامخ شوي دي او د حفاظت غوښتنه کوي. زه خو حیران یم چې د وړو حشراتو نه ویرېدونکې جینۍ دې بدماشانو سره څنګه وتښتي. په دې مرض نن سبا ګڼ شمېر خلک اخته دي. نه خو داسې جینکۍ مکمل بالغې وي، نه د دوی عمر د نکاح وي، خو د موبایل او واتساپ او فیسبوک د غلط استعمال له وجې له دغسې ځناورو سره مخ شي. ځکه دلته اکثر داسې کیږي چې د لرې علاقو کمومره جینکۍ د دولت او مزو لالچ کې راشي، یا د فیسبوک او واتساپ د ملګرتیا له لارې ورته دغسې ځناوران شنه باغونه وښیي او دلته له دغسې ځناورنما انسانانو سره مخ شي چې دغه یې ښکاره او ژوندی مثال دی. داسې کار که په هره سیمه کې کیږي د دې خلکو خلاف سخته کاروایی کول پکار دي او والدینو ته هم په خپلو بچو نظر ساتل پکار دي، خاص کر خپل ماشومان دي د سوشل میډیا نه لرې وساتي. حکومت له پکار دي چې د داسې تعلیمي ادارو خلاف هم اکشن واخلي، کومو تعلیمي ادارو کې چې په موبایلونو پابندي نه وي. کیدای شي ځینې خلک زما خبرې سره اتفاق نه کوي، خو دا حقیقت دی چې د دې تباهۍ ذمه داره سوشل میډیا ده.